اوس نظام نه ده، خفه کېږم او چاته وایستم ما دا خالیا جمهوریت ولاړ، موږ ملایانې په جای راغلو، ادي ملا ادي خریلي سړي په جای باندې یرور لنګوټې والا کېناست، نور هغه نظام ده څه شی ده، هغه جمهوریت ته خفه کېږئ مه او چاته ونه وایست. ټول ذاتي همغه تطبیقات دي، هغه احکامات دي، همغه کیسه ده. هېڅ شی مه که نه یې ته ورسئ تذکرو دفتر ته، زه به یو د غزني هندو راولم او ته د وزیرستان یو مسلمان مجاهد مهاجر راوله، کومې ورته تذکره ورکوي؟ د غزني هندو ته ورکوي او بل مسلمان ته ولې نه ورکوي؟ ځکه دا خو افغانستان ده، دا خو دارالاسلام نه ده، او د صحابه او د تابعینو تبع تابعین په هغه وخت کې داسې نه وو، هغه ته به مسلمان تذکره او کارت ورکول که به وو، او ذمي ته به یې ذمه کارت ورکول. څه ذمې کارت؟ دلته ذمې کارت نشته، دلته تذکرو په دفتر کې زو هندو یو شی، د تذکرو دفتر کې تو هندو څنګه یې؟ تا ته هم تذکره درکړي افغان، هغو ته هم تذکره ورکړي، هغو ته سره داسې نه لیکي دا ذمي ده او ته مسلمان. نه نه، دا خو دارالاسلام نه ده، دا خو څه شی ده؟ افغانستان. موږ 40 کاله پاکستان کې تېر کړو، 45 کاله، اوس هم د مهاجر په نامه څنګه کېږو؟ سړل کېږو، خو ډېر هندوان بلته اوس هم کور نه لري، هندوان نه سړل کېږي ځکه پاکستانیان دي، پاکستان هم دارالاسلام نه ده، هغه څه شی ده؟ هغه پاکستان، هغه چاکاټ لري، ته پکې جای لري، هغه مسلې کجالي و بیا هم نه لري. الله دې فضل وکړي په دې مسایلو کې خپله لږ سوچ وکړي. موږ خو سپین ږیرو ذاتي به خیر نن و سبا مړه کېږي یا به بل څوک مړه کېږي کله چې په تنګ شو، پوه نه شولست؟ تاسو په دې کې سوچ وکړئ چې هغه اصلي اسلام کوم چې صحابو د خلفای راشدینو د عباسیانو او امویانو په اسلامي خلافت دا وپېژنو. صحیح ده، د لمونځ او دس دا عبادات دي، خو راځئ دغه نظام هم وپېژنو، د اسلامي شی وپېژنو. نظام داسې نه چې خالي نوم بدل کړو، دا ټول شی په نوم باندې شی نه بدلېږي. حقایق الاشیاء ثابتتون، موږ باید اسلامي نظام له اسلامي هویت سره راوړو، له ټولو اصولو سره. دا خو نه ده چې بوډونو بدل کړو، مخکې اسلامي جمهوریت اوس اسلامي امارت شو، په دې بدلېږي؟ ورسئ تذکرو دفتر خو د همغه دفتر مالی دی، همغه مالی دی. که الله دې فضل وکړي، یو ځای به سړک ورانو، پل به ورانو ده، اوس هغه بیت المال نشته ده، اوس بانکونه دي. دا بانکونه ټول غربي نظام ده، دا د یهودو د امریکا ایجاد ده، او دلته هم ذاتي مالیت شروع کړل. څه هم شروع کړل؟ مالیت. تاجر غریب چې وټوخېږي هله راوړه 100 روپۍ، ته څنګه شولې؟ وټوخېدی، دوکان په سر باندې بورډ درولی، راوړه 1000 روپۍ مالیه راوړه. څه شی ده دا بورډ دې ولې درولی؟ نه څه پې باندې دغه مالیې په اسلام کې اصلا له کافرانو نه اخیستل کېږي. کافران تاجران چې دارالاسلام ته شی راوړي ته به څه شی جې نه اخلي؟ مالیې جې نه اخلي.